د یو کترې نه ورکولې د وجې باندې موږ خپل ماشومانان خپل بچي د لاچارۍ او د محتاجۍ ژوند ته ورمخ کېږو. اوس تاسو به نوم اورېدلی وي د پولیو چې هغه غریبانان روډونو باندې ولاړ وي، کورونو تمځي خلکو ته وایي چې پولیو بچي ته ورکړي دی که نه. ګوره یو خبره تاسو یاد وساتئ، پولیو داسې بیماري دی که دا چېرته ماشوم ته ولګېده نه دا څه کوي، ډایرکټ په سپاینل کوډ باندې یا ډایرکټ په دماغو باندې د ملۍ چې کوم تیر دی یا دماغو باندې دا اټیک کوي. چې کله هغې ځای باندې دې اټیک وکړو نو بیا څه شی شي، انشاءالله یو طرف یا دواړه طرفونه د انسان شل شي، ګوډیان شي، بیا کار نه کوي او د دې بیا بالکل هم علاج نشته. ګورې دا خبره واورئ، د دې علاج څه شی دی؟ د دې علاج واحد دا علاج دی چې کوم پولیو ویکسین تاسو به نوم اورېدلی وي، هر ځای کې غریبانان ناست وي، کورونو ته راځي، ماشومانانو نومونه لیکي چې تاسو پولیو کړي دی که نه، سوال هم کوي هغه غریبانان. وګوره یو خبره یاد وساتئ، اکارډینګ ټو WHO پولیو چې کوم وایرس دی دا غونډې دنیا کې ختم شوي دي سوا د پاکستان نه او افغانستان نه. صرف دا مرض پاکستان کې پاتې دی، لکه څنګه د تصویر کې رپورټ تاسو ته ښکاري پاکستان کې د افغانستان کې نورې دنیا نه دا ختم شوی دی. اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ ګورئ چې کله ماشومانانو ته د پولیو ولا راځي، د پولیو ټیم راشي، ښه ادب سره هغې سره ملاویږئ، ولې چې دا زموږ دپاره دي، زموږ د بچو د مستقبل د بچ کېدلې دپاره دي. اوس که چاته هم پولیو وایرس یو ځل ولګېدو نو هغه بیا ټیک کېږي نه. بله خبره دلته یاد وساتئ، هغه ماشومانان یا هغه ځوانان یا هغه جنکۍ چې چاته هم پولیو شوي دی، د یو طرف یې پیرالایز دی، یو طرف یې ګوډ شوی دی، کار نه کوي، ګورئ دا خبره یاد وساتئ، هغې ته خامخا فل لیګ سپورټ جوړوئ. که د تصویر کې تاسو ته څنګه ښکاري دا فل لیګ سپورټ په دې جوړول دی ته پکار وي چې کله مغه د یو خپه د هغې ګوډه وي، د یو خپه شله وي، کار نه کوي، نو دا چې کله په یو طرف باندې کېږي نو د ملۍ هډوکي کې د ملۍ تیر کې چې کوم د هډوکي وړه وړه لګېدلي د ډیسک لګېدلی دی که نه، نو دا اکثر کږېږي، بیا یو طرف ته خویږي، نو دې کې بیا اکثر مسله راځي. نو که چېرته هم د چا وي خامخا هغې هسې هم بیا علاج نه کېږي، نو کوشش دا کوئ چې هغې خپې ته ورته فل لیګ سپورټ جوړوئ چې دې سپورټ کوي، د دې د ملۍ چې کوم تیر وي چې دا پروټیکټډ وي، دا خرابېږي نه. نو د پولیو وایرس داسې دی، ګورئ د دې علاج بیا نشته دی. کله هم چې ټیم درشي خپلو ماشومانانو ته یو کتره خامخا ورکوئ د خپل بچو مستقبل دپاره، د خپل چې کوم روان ځوانان دي، چې کوم روان زموږ بچي د هغې مستقبل دپاره یوه کتره پولیو خامخا ورکوئ. مهرباني.